دوستان عزیز باز هم خوش آمدین در این قسمت برنامه. سناتور صاحب عبداللطیف نهضتیار رئیس امور دینی و فرهنگی در مشران جرگه با ما هستند و از اینا هم سوالای خواهد داشتیم در مورد عیدشان، البته که همیشه در هر برنامه دعوت داشتیم از سناتور صاحب ما از کارها و ایناشان پرسیدیم، اما حال خوب هست که از عیدشان بپرسیم. سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. عیدتان تبریک. زنده باشین، خوش باشین. تشکر است. سلامت باشین سناتور صاحب. سناتور صاحب نهضتیار د نورستان البته د افغانستان له یو ښکلي ولایت څخه دی. وبغواړو چې نهضتیار صاحب موږ ته معلومات راکړي د نورستان د ښکلي ولایت د اخترونو توپیر له کابل سره څومره دی؟ سلام او درود تاسو ته ټولو ته، دوستانو ته او د تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. د هر څه له مخې د اختر مبارکي تاسو ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وایم الله دې دغه اختر موږ او تاسو لپاره نیکمرغه د خوشحالیو او د امن او د صفا نه ډک اختر وګرځوي. خدای دې د دې اختر له برکته ټول هیواد کې دا د افغان وجنې بهیر ختم کړي. رب العالمین دې موږ او تاسو ته ټول ته توفیق راکړي او دا کم دوستان چې په دوحه کې ناست دي د دواړو جوانب نه دوی ته دې الله توفیق ورکړي، یو بل ته سره د انعطاف پذیرۍ نه د ښه صمیمیت په فضا کې دغه د مذاکراتو بهیر مخ ته یوسي او په نتیجه کې ټول افغانستان کې یو باعزته سرتاسري سوله منځته راشي. هیڅ شک نشته چې نورستان د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو کې یو ولایت دی او ډېر د طبیعت نه ډک او د ښکلا نه ډک ولایت دی، غرنی ولایت دی. انشاءالله نورستان که واقعا سوله تامین شي او تشویشونه د خلکو د ذهن نه ووځي، زه متیقن یم چې نورستان سیاحت د ټول افغانستان د بودیجې دپاره بسنه کوي. د جنګلاتو نه ډک وطن دی، د معادنو نه ډک وطن دی، د اوبو نه پریمان اوبه لري، ډېر ښایسته طبیعت او ښکلا لري. د نورستان خلک یو سنتي خلک دي او اکثره په نورستان کې د علماو او د روحانیونو حاکمیت مطلقاً حاکمه ده. د قرآن او د سنت په رڼا کې هغوی خپل ژوند مخ ته وړي، ګرچې اقتصادي حالات ډېر خراب دی او د نورستان د خلکو ژوند په مالداري او زراعت باندې بنا ده. نو اکثر خلک په مالداري او په زراعت مصروفه وي، د سیاحت او د تفریح لپاره دومره فرصت نه لري چون غریب پروره خلک دي. نو په نورستان کې د اختر مبارکۍ د نورو ولایتونو په پرتله باندې هغه دا دی چې د نورستان کې خلک د اختر په ورځ باندې یو بل ته د مبارکۍ غېږ ورکوي، یو بل کورونو ته ورځي او البته نورستان په دود دستور باندې د غوښې د خوړلو دعوتونه یو بل ته ورکوي او مریضانو پرسان له ورځي. خو یګان وختونه چکر او په اصطلاح دوستانو سره چې نورستان سیندونه ډېر لري، سیند په غاړه کې د ناستې میلې جوړوي او اکثر دود دستور نورستان او د نورو هیوادوالو سره یو دی. خو هغه چې په نورو ولایتونو کې د ګزاف مصارفو د نورستان کې دغه شی علماو بند کړی دی چې په اصطلاح یو غټ دسترخوان دی وي او تقریبا څو ورځې دسترخوان دی خور پروت دي. نو دغسې مسایل موږ په نورستان کې نه لرو. نورستان کې یو ښه عادت چې د هغه دا دی چې هر وخت ورغلی په هر ټیم چې ورغلی هغه تا لپاره د ډوډۍ د خوراک وخت دی. دا نه ده چې ته انتظار وباسې ماښام ډوډۍ وخت راشي یا د ماسپښین ډوډۍ وخت راشي یا سهار چای ډوډۍ وخت راشي. هره لحظه چې ته ورځې هره لحظه چې ته ورځې نورستان خلک میلمه نوازه خلک دي، کاملا تا ته هغه څه چې اماده یي یعنې همغه شی درته اماده کوي. نو نورستان د خلکو د میلمه پالنې ښه دود دستور دا دی چې هر څوک چې کورو ته ورشي زیړ غوړي او پنیر او قروت نو دغه شی نه مخ ته ږدي، نو مالونه ورته حلالېږي، پسونه ورته حلالېږي. واقعا نورستان خلک په میلمه‌بازۍ کې ډېر تکړه خلک دي او هر نوع میلمه ورشي
ټولو نه ښه والی دا دی چې موږ په نورستان کې د کلو په منځ کې یا کلو ته نږدې هوټلونه نه پرېږدو نه جوړوي ځکه چې خلک دا فکر کوي چې که دلته هوټلونه جوړ شي زموږ دود دستور خرابېږي او زموږ صحیح دا همداسې دی زه د یو څه وخت مخکې نه دغه نورستان خوست پارک ملي په حساب اعلان شوی څه د قندهار دوستان نورستان ته تله مرکز ته په لارې کې موټر خراب شوی دی زموږ کلي کې پورې سړک په غاړه باندې یو 10-12 قندهاریان دي موږ یو هم د تره زوی دی هم موخې دی هغې ته په مخ ورغلي ویلي وو چې که موږ زموږ ګاډي خراب شوی دی که موږ له یې دغه راکړي که څوک ځای راکړي که هوټلونه یې دغه یو ستاسو کور کې موږ له ځای راکړي همدغه نن شپې دپاره ځکه ستاسو د کور مصارف به موږ وکړو هغې ورته ویلي دی چې ورور دا بې غیرتي خبرې مه کوه دغه وطن کې دا دود دستور موږ نه لرو چې تللی و هغه ښه چې څه د هغې په وس کې وه مېلمستیا ورته کړې ده نو تقریبا دا یو هفتې پورې هغوی پارون ته وړي وو هغه سیاحتي ځایونه باندې ګرځولې نه وو پرېښې که نه د دوی په دغه باندې یو ناشنا خلک مخ له ورځي او ماښام یو امادګي ورته نه یو څوک وړي او هماغه څه چې د هغې په توان کې د هغه دوی په خدمت کې ږدي دغه خبره ده نو زموږ نورستان همدغه اقتصاد دی او همدغه شکل باندې زموږ د اخترونو استقبال او مبارکي بګانې یو بل ته ورکوي نو طبیعتا پخوا زموږ خلکو اقتصاد ډېر ضعیف و هغوی اکثر خلکو به دا توانمندي نه لرله چې په هر اخترونو کې نوي کالي وکړي خویندورونه اوس الحمدلله بلا استثنا په ټول نورستان کې د دې نوي نظام چې هم ښارونو سره هم تمدن سره زموږ خلک اشنا شو د نوي نظام له برکته نو نورستان کې به داسې کور موږ ونه لرو چې هر څومره په کور کې وي که لس یې شلي هغوی په هر اخترونو کې نوې کالیګانې کوي الحمدلله نو هغه تمدن ته ډېر نږدې شوي دي او په زمین کې هغه زموږ فرهنګ ډېر یو غني فرهنګ دی په نورستان کې هغه هم د لاسه نه ده ورکړی لکه میلمه پالنه میلمنو ته ډېر قدر عزت ورکول یو بل استقبال یو بل په غم و ښادي کې ملګرتیا کول یا لاس ورکول دا د پخوا نه پاتې اوس هم لا قوي شوی دی او ضعیف نه دی انشاءالله واقعا مهمان نواز خو همه افغانستان عزیز ماست اما حال من نفهمیدم که مردم نورستان ما قدر مردم مهمان نواز است من دوست داشتم که برم نورستان چون پارک ملی است خیلی زیبا هست اما متاسفانه که این امنی ها اجازه نمیتن ما بریم از امنیتش بگوین چگونه هست های شما به راحتی میتونین اونجا برین از زیبایی های مشکلی نیست د مسیر را د داخل نورستان که شوین هیچ مشکلی ما و شما نداریم بیرون از نورستان در مسیر که از مسیر کنر تیر میشیم یگان مزاحمت است ولی در مسیر در امتداد اشاره پست‌های دولتی هستند و طالبان به سیاحین چیز نمیگن هیچ چیز نمیگن حتی تا جایی که ما معلومات دارم یگان وقتی با طالبان تو سری سرک میاین و میبینن که سیاحین هستند خوب به حساب به گرمی به اصطلاح اونا را به حتی به نان و چای دعوت میکنن هیچ مشکلی نداریم الحمدلله به ارتباط چی ما در نورستان هیچ مشکلی نداریم و هر وقت تشریف بیارین انشالله ما در خدمتتان خدا شما سلامت زنده باشین سناتور صاحب. سناتور صاحب از روزهای عید بگوین کجاها رفتین و کیها را دیدین تصمیمتون چی است که دیگر کجا برین؟ خب ما فعلا در کابل هستم و 2 روز میشه که ما از نورستان آمدم و شما هم خبر هستین که اونجا ما مصروف بسیج مردم هستم بودم در حمایت از نیروهای امنیتی خود و از دولت و حکومت خود فرصت پیدا کردم 1-2 روز میشه که به کابل هم میبینیم دیگه روزای عید پیش دوستا و اندیوالا و سناتور صاحبا و وکیل صاحبا یا پیش قومایی که ما اینجا بسیار نورستانی داریم الحمدلله پیش اینا خواهد رفتم افعال فرستانیشان خواهد کردم و پیش دوستا خواهد رفتیم چون اگر امنیت ایجاب میکرد طرف پغمان بریم خوب است اونجا هم اگر امنیتش خوب می بود گلغنده می رفتم متاسفانه یگان ترس و چیز وجود داره به شکل عادی اگر بریم خدا نخواسته کدام چیز نشه گفته دوستا اجازه نمیتن داخل شهر کمی خیشا و دوستا را که میبینیم دیگه روز تیر میشه. دقیقاً مننه سناتور صاحب لدې چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو موږ به خبرونه په ترڅ کې یو گیم هم لرو که تاسو خوښ وي دغه گیم به موږ سره بازی کړی متاسفانه دا گیمونه ما کله نه دی کړی ګوره تاسو صرف یو ګیلاس پکې انتخاب کړئ د ګیلاس مابین کې ورقه ده دا چې په هغه ورقه کې څه لیکل سوي دي مطابق د هغه بیا مخکې ځو څنګه مو خوښه کوم ګیلاس په څلورو کې انتخابوي شما بگوین سناتور صاحب
بس دغه به ښه دا مینس کې چې کوم یو دی توکل په لوی الله. 3 مهمان داشتیم ارزش همین انتخاب کرد. سناتور صاحب نگه که سناتور صاحب میشه تمام گلاسا رو ببینید متفاوت است اما این که چطور تصادفاً یک چیز به دو سناتور صاحب ما رفت تفاوت داره کال نگن که فکایی. کلش یک یعنی خاطره جالب است واقعیت که باز یگان تا نگن که حالا کلش ایدی نوشته که ایدی است سناتور صاحب تا به حال اگر ایدی دادین خوب اگر ندادین اینجا امتحان بکنین. بچشون ډیره مننه سناتور صاحب چې راغلی خپرونې ته. خواهش بیا دې هم ستاسې اختر مبارک وي. په اخره کې که کوم پیام غوښتنه له ماکلینو څخه لرئ نو د مشرانو جرګې د تاسې د خپل تلویزیون مایک ستاسو خدمت کې دی. مهرباني بیا هم زما دغه دا دی چې ټول باید د نظام په حمایت کې اوسو او دا نظام موږ دپاره د رب العالمین طرف نه د سوري یو سایه ده او دغه نظام دی چې موږ عزتمند کېږو. دغه نظام دی چې موږ په اقتصاد کې به تغیرات راځي. نو علی الاقل که نور دنیا سره ونه شو دغه ګاونډي هیوادونو سره خپل همسایو سره به سیالي وکولی شو. نور ستړي ستومانه څو وارې نور مهاجرت نه شو زغملی. وجنه نور هر کور ته دا روزمره جنازې ورځي دا نه شو زغملی. ښه به دا وي چې ټول د سولې دپاره کار کوو او د خپل د نظام د حمایت دپاره کار کوو. نور د وطن دښمنانو ته فرصت ورنکړو چې هغوی خپل هغه کاذبانه شعارونه استفاده وکړي او زموږ ذهنونه خراب کړي د خپل هغه مشروع منتخب نظام په خبال باندې. ښه به دا وي چې خپله مدبرانه سیاست مخ ته ویسو او خپل د نظام نه حمایت وکړو. داسې نه چې داسې وخت نه چې سبا ته موږ داسې تصور وکړو چې موږ د خوب غوندې دغه نظام باندې فکر وکړو چې موږ یو خوب غوندې یو شی لیدلي و هغه وخت به هېڅ هم نه وي. مخکې دې نه چې دغه خپله طلایي فرصت چې نظام دی دا د لاس ورکړو د خپل د سر په قیمت باندې نظام نه حمایت هم وکړو په زمین کې د سولې دپاره هم کار وکړو. نو دا مرمان ده دا مرزو ده دا د هر افغان لپاره فرض ده چون وطن مور ده وطن ناموس ده چې هر هغه څوک چې د خپل مور او خپل ناموس په مقابل کې معاملهګري کوي هغه بې ناموس دی هغه دوست دی. نو دغه خلکو ته به فرصت نه ورکوو چې نور زموږ وطن وران کړي. همدغه 40 کاله لسیزه په اصطلاح 4 لسیزه بدبختي به بس د نه خواته په هر مفهوم په هر نوم چې جنګ راځي هغه مردوده موږ سوله او صفا او وروري غواړو چې افغانانو ترمنځ ایجاد شي. تشکر مننه. قدرمنو دوستانو زموږ خپرونه دوام لري. بعد له دې فکر کوم شبنم جان د زازی صاحب د مدلینگ گروپ آماده دی. آها بسیار خوب است. خپرونه کې یو جای سی. آها بسیار خوب است دوستای عزیز اونا رو هم با خود می داشته باشیم.